بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو ته نن د امرود باره کې وایم چې امرود دا کومه میوه ده، د دې فایدې څه دي. انتهایی زبردست چیز دی. دا فروټو کې هغه فروټ دی چې کوم په چا باندې هم نه دی بند. که د چا شوګر دی خوړی شي، که د چا بلډ پریشر دی خوړی شي، که څوک د زړه مریض دی خوړی شي، که څوک د ګردې مریض دی خوړی شي، که څوک د جګر مریض دی خوړی شي. نو جناب دا داسې یو میوه ده چې دا په چا باندې هم نه دی بند. هر سړی د دې استعمال کولی شي. نو دا په پرهیز کې هم نه راځي چې نه یاره ماته امرود نه مې پرهیز دی، زه امرود نشم خوړی. هر کس یې خوړی شي. بیا امرود که تاسو وګورئ، خصوصا زما خپل ځاني شین امرود خوښ دی. داسې میوه ده چې کله شین وي اومه مزه کوي، چې ورو ورو پخیږي. زیړ امرود نو زموږ مشرانو دپاره ښه شي، نرم شي، خوږ شي. نو د چا شنه امروتان خوښي، د چا زیړ امروتان خوښي. خو امرود چې کوم دی نو خامخا د هر چا یو پسندیده غذا ده. اوس ماشومانو کې اکثر له زموږ د ماشومان وي، داسې ماشومان وي چې خوراک کم کوي. نو هغې لکه موږ دا زیړ امرود ورکوو چې د چا د هغه ماشومانو چې د کال 2 وي، هغې ورسره هضمه ډېره زیاته ښي، اولګی ورسره ډېره زیاته ښي او ډېر ښکلې طریقې سره هضم شي او هغه ماشوم پرې موړ هم شي او مور هم ترېنه اوزګاره شي، مور لاړ شي خپلو کارونو، ځکه چې دا ماشوم موړ شو او دی به اوس بل خوراک دپاره بیا تیارېږي انشاءالله، ځکه چې د هضمه تیزه شوه او د ده معده روانه شوه، د ده اولګه زیاته شوه. اکثر خلک وایي یاره جي ما ته د هضمې مسلې دي، یاره جي ډک مې تیازې مې ډېرې سخت دي، یاره جي قبض مې خېټه مې سمه پړسېږي. نو که دا امرود تاسو استعمال کوئ، که د چا خېټه نرمه وي او ورسره نارمل شي، که د چا خېټه ډېره سخت وي، د قبض دپاره د ټولو نه بهترین غذا چې کوم ده هغه امرود او ورسره انځر دی، یعنی انجیر. نو که امرود او انځر مونږ استعمالو دي، که دومره ډېر فایبر دی، د دې د زړو کې دومره ډېرې فایدې دي چې هغې د وجې نه زمونږ دا د ګیس مسلې، دا د قبض مسلې، دا د خېټې پړسېدو چې کومې مسلې دي دا ورسره حل شي. نو د هضمې نه خبره شروع شي، ستاسو د ګیس، د کولمو مسلې، د ډکو متیازو مسلې دا ټولې ورسره حل شي. دې نه علاوه ریډي انرژي ده پکې، ښایسته انرژي ده پکې. که کم خلک وزن کمول غواړي خصوصا، نو هغې که ځان له امروتان کټ کړي او دا امروتان وخوري، په دې باندې ځان ته سرکه اچولی شي، نیمبو اچولی شي، مالګه مرچکې پرې اچولی شي، نو یو عجیبه غونته کې یو چاټ ترې جوړېږي، یو زبردسته غذا ترې جوړېږي. اکثر چې دی صدر کې ګرځي راګرځي نو بیا ګوري ښایسته مسالې پرې اچولي، نیمبوانې پرې اچولي، ستا به ورته زړه شي چې یاره د دې امرود تا چاټ چې کوم دی دا زه وخورم. ستاسو اولګه هم ورسره ختمه شي، انرژي هم درته میلو شي. او د وزن کمولو دپاره کم خلک چې وزن کموي، که یو ټایم کې ورځ کې دغسې د امرودو چاټ ځان له جوړوي او دا خوري، نو د یو ټایم خوراک هم شو، انرژي هم ورته میلو شوه، فیټس پکې بالکل نشته، چربي پکې بالکل نشته. نو ستاسو وزن دا به د جادو په شان راکمیږي. چې روټۍ نه بعد اکثر خلک ډوډۍ وخوري، خوراک وکړي، هغې نه بعد لږ شان داسې فروټ یا مختلف سیزونه خوري، لږ شان خواږه خوري، نو که دغه ټایم کې امرود وخوري نو ستا هضمه ورسره انتهایي زیاته ښه شي، هغه خوراک د چې کوم کړی بهترین طریقې سره هضم هم شي او د امرود فایدې هم درته میلو شي. بیا امرود فایدې چې کومې دي، په شوګر کې شته، په بلډ پریشر کې شته، د هضمي مسلو کې شته، اعصابي کمزوري، ډپریشن چاته چې دی نو هغې کې د امرود استعمال زیات کوي او د ډپریشن دپاره کومې دوايانې استعمالوي، هغې د اثرات ډېر زیات ښه شي. نو ستا د دوایي اثرات هم دې سره ډېر زیات ښه شي او د ډپریشن نه پرې خلاص شي، د شپې خوب دې ښه شي، خوب دې نارملایز شي. راځو هغه خلکو ته چې دا پټو مټو کې دردونه ډېر زیات وي، نو امرود کې خدای پاک قدرتي طور ویټامین ډي او کیلشیم هم اچولی دی چې که د پټو چاته مسلې وي، خصوصا د جوړونو مسلې، چاته د ملا د پټو مسلې دي، چاته د ګوډو مسلې دي، هغه خلکو دپاره انتهایي زبردست چیز دی چې د دې دا پټې هم ورسره مضبوطی شي. او بیا قدرتي طور په دې باندې ټوله دنیا کې ریسرچ شوی دی چې که د چا فیملی کې خدای دې نه کې، خدای دې نه کې، مور پلار دغسې یا په خاندان کې چرته اموروسي کینسر اکثر چلیږي، وایي یاره د دې زنانه برسټ کینسر شو، د دې مور ته هم برسټ کینسر و، یا دې زنانه ته چې کوم دی د بچهدانی کینسر شو، د دې مور ته هم بچهدانی کینسر و، یا که چرته ومنه او یو زنانه ته وشو نو د هغې په خاندان کې موروثیت په وجه باندې د بچهدانی کینسر، د برسټ کینسر، د دې اکثر لا بیا په خاندان کې موروثي هغه جینز داسې وي چې نورو خلکو ته هم بیا خطرات زیات وي. نو انټي اکسیډنټ سیزونو کې او هغه سیزونو کې چې کم د کینسر د خطرات ختموي، هغې کې پیاز، هغې کې انار، هغې کې امرود او نیمبو، مالټا، سنترا، دا داسې سیزونه دي چې د دې قدرتي طور که تاسو دا وګورئ، دا ریسرچ وکړئ چې د کینسر خلاف، د کینسر د جین خلاف د ټولو نه اهم قدرتي سیزونه کم یو دي. نو هغې کې به تاسو ته دا سیزونه راشي چې کوم ما تاسو لیست ورکو، امرود به پکې په ټاپ وي. نو فایدې ډېرې زیاتې دي، نقصانات بالکل نشته. د شوګر مریضان دا تپوس به خامخا کوي چېرې زما شوګر دی، زه امرود خوړی شم یا نشم خوړی. امرود ګلایسیمیک انډیکس ډېر کم دی. په ټولو فروټو کې سب فروټس داسې دي چې هغه تاسو ته فیل کېږي خواږه که تاسو یې خورئ، خو هغې کې ګلایسیمیک انډیکس یعنی ستاسو د بلډ شوګر به څونه لیوله پورې زیاتوي، دا خاصیت
په امرود کې ډېر کم دی. خوږ به تاسو ته لګي، خو که تاسو وخورئ نو ستاسو شوګر بورډ سره زیاتېږي نه. نو د شوګر مریضان هم په ورځ کې یو درمیانه سایز امرود دا بالکل خوړی شي، د هغې استعمال کولی شي. هغې نه بعد لږ اکسرسایز وکړي، نور کاربوهایډریټس ترې نه خوري، ورسره نورو څیزونه دې پرهیز وکړي، نو تاسو ته به فایدې ضرور میلاویږي. عزتمندو، امید لرم چې دا معلومات کوم تاسو له زه در کوم دا به ستاسو لپاره فایده مند وي، او که تاسو ګڼئ چې دا فایده مند دي نو دا فایدې او دا معلومات دا نورو خلکو ته هم ورسوئ چې هغې ته هم فایده میلاو شي. دا ویډیو لایک ضرور کړئ، شیر ضرور کړئ. خپل خیال ساتئ. الله پامان.